په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د بازار د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده. دا هم د بازار دعا ده او هم یو ډیر بهترینه ذکر دی. د بازار دا دعا دا د څلورمې کلمې په نامه هم ده. څلورمه کلمه توحید. راځم د دعا الفاظ او لفظي ترجمه براخلو. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. د دې بازار د دعا په حق کې د الله نازولی فرمای صلی الله علیه وسلم د سنن ترمذی حدیث دی او دارنګه مسند احمد کې هم را نقل دی. همدارنګه مشکات شریف کې مشکات المصابیح هغه کې را نقل دی. د الله نازولی فرمای کله چې انسان بازار ته ولاړ شي، بازار ته داخلیږي، یا په بازار کې انسان دغه دعا وغواړي شپه ورځ سهار هر وخت چې په دغه دعا په ویلو د دې ذکر په کولو سره به یو انسان په ذاکرینو کې داخل شي. د دې خو یو پیدا ده چې انسان به د ذاکرینو بندگانو سره وګرځي. د ذکر کوونکي او د نه ذکر کوونکي مثال د مړو د ژوند دی، فرق یې کې شته که نشته. دوم په دې سره دغه انسان الله ته محبوب وګرځي. دا په نورو کتابو حدیثو کې را نقل دي دا خبرې چې دغه سړی چې هغه په هغه ځای کې د الله ذکر کوي چې په هغه کې د الله پاک څخه انسانان غافل وي، دا الله ته ډېر خوښ، د الله د دغسې بنده څخه ډېر ښه راځي، الله ته ډېر خوښ ډېر محبوب وي. نو انسان ګویا کې د الله د خوشو بندګانو په لیست کې ځان داخل کړي. د دې ذکر دا پیدا د بازار ته خو هر وخت موږ ځو راځو، هر ضرورت یې د بازار سره دی. بیا اوس وخت کې بازارونه هم ډېر زیات دي، کله کله انسان په مسافري او په سفر کې پر څو بازار ورسي. درېمه خبره دا ده، درېمه خبره دا د الله نازولی فرمایي، دا د سنن ترمذی حدیث کې دا ذکر دی چې په د دې دعا په ویلو د دې ذکر په کولو سره په بازار کې 10 لکه نیکي الله رب العزت انسان ته ورکړي. 10 لکه الله صغیره ګناهونه ورته معاف کړي. 10 لکه الله پاک جل شانه درجې په جنت کې لوړې کړي. سبحان الله. او د دې سړي لپاره یو کور پر دې دعا ویلو باندې په جنت کې ورته جوړي. تاسو په خپل سوچ فکر وکړئ چې دا ډیر ګران کار دی چې موږ ته دا ذکر وکړو. خدا دې ژوند تیریږي، ډیره لویه ګټه الله پاک موږ ته تر نصیب کړې ده، لیکن دغه یې بس انسان در تیر سي. دلته زده نه، دلته مې پام نه سو، دلته په نورو خبرو مصروف یم، بس الله رب العزت موږ ته ښو توفیق را نصیب کړي. د دعا لفظي ترجمه دا د الفاظ بیا یو ځل درته راخلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لفظي ترجمه د الله رب العزت سما سوا لا اله الا الله، د الله رب العزت سما سوا بل هیڅ څوک د عبادت لایق نشته. وحده اغه تنها ذاتی واحد ذاتی لا شریک له، داغه هیڅ یو څوک شریک نشته. له الملک وله الحمد، بادشاهی د لپاره ده، اصل کې بادشاه دی بشک مالک د دې هر څه دی، خالق د دې هر څه دی، واقدار د دې هر څه دی. له الحمد، ټول صلاح او صفت که موږ ته د ګل صفت کو په حقیقت کې د الله صفت دی، که موږ د انسان صفت کو په حقیقت کې د الله صفت دی، که موږ د عالم صفت کو په حقیقت کې د الله صفت دی. ټول ثنا او صفت د لپاره دي، د وجې دا هر څه سوي. یحیی و یمیت، دی ژوندي کول کوي، دی چاته ژوند ورکوي، دا څوک مړه کوي، هر څه د په لاس کې دی. یحیی و یمیت، مرګ او ژوند د په قدرت کې دی. دی څوک ژوندي کوي، څوک پیدا کوي، څوک مري، دا د وجه دا دی کوي. او دارنګه وهو حی لا یموت، دی به ټول عمر زنده او ژوندی دی، دی نه مري. د ده لپاره مرګ نشته، د الله رب العزت لپاره هغه مرګ پاک دی، هغه د هر عیب او د نقص پاک دی.
الله رب العزت ټول د کمالاتو مالک دی، نقصان هغه ته نه راځي. وهو حي لا يموت، الله رب العزت ژوندی دی، لا يموت مړ کیږي نه، الله د مرګ پاک دی، مرګ هغه له نه راځي. بيدی الخیر، هر څه د ده په قبضه کې قدرت کې دي، که خیر دی چې تا ته درکوي څوک یې مخ نسي نیولی. وهو على كل شيء قدیر، په هر څه باندې الله قادر دی. چې الله بیا انسان ذلیله کوي څوک عزت نشي درکوی، ولو که دا ټوله دنیا یو د بل پر سر سره ودرېږي. د دې دعا څه انسان ته یو دا غټ مفهوم د دې دعا د معنا څه دا انسان ته په ذهن کې ورځي چې انسان توجه باید خپل رب طرف ته، او په دنیا کې انسان بندگی کوشش کوي، توکل او اخر نتیجه دا د الله رب العزت کار دی. هغه به دي هر څه بروسه او اعتماد به دي پر الله، زړېږي په الله پسې، دعا به الله ته کوي، توجه به دي الله ته. نو در ګران ورونو دا دعا در سره خامخا شیر کړئ، خامخا در سره نور دوستانو ملګرو ته شیر کړئ چې هر چاته ورسي.